زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابو العاص سره شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه نو دا ابو العاص په هغه وخت کې په سفر باندې سفر ته تللی و. نو چې کله د سفر نه راغی زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه موبه ورکړي، ډوډۍ ولا ورکړه، خپلې خبرې ورته وشولې. نو د زینب رضی الله تعالی عنها فرمایي ابو العاص زما سره یو ډېر ښکلی زیری دی پتا باندې کومه، ډېر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابو العاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، دې مخکې خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل وی ابو العاص زما سره ډېر ښایسته زیری دی زه در باندې کومه. ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل خو د خوا نه پاڅېد روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه ورته تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کوم چې ما خو په ایمان راوړی خو ته پې هم راوړه. ابو العاص ورته هېڅ ونه ویلو. وی زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و، نو ما نه به دې اجازه غوښتې و، ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمایل تا ته مې بلکل به صبر کړی، تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه، خو زما پلار خو رښتینی دی، زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی، هغه خو امین دی او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي، زما په هغه باندې یقین دی ځکه مې په ایمان راوړی. او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی، زما مور خدیجه رضی الله تعالی په ایمان راوړی او زما نور خویندې ورونو په ایمان راوړی، موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي، هغه په ایمان راوړی دی. او ابو العاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان، هغه په ایمان راوړی دی. او د بلې نه دی خبر کما ستا هغه دوست نه دی، ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر هغه په ایمان راوړی، بلې زه یوازې نه یم. ابو العاص ته په ایمان راوړه، ابو العاص رضی الله تعالی عنه په دغه ټیم کې مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو. هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایي ښه زما ملګرتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابو العاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو، د پلار نیکه دین هم پرېښودو او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. دا نه چې بدې ردې شروع کړې، زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی، زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی. نه، صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی، په هغه شک نه لرم، خو زه په ایمان نشم راوړی. زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکړي، پیغور راکړي. ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وایي، څومره مینه د خپل منځ. شل کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو، خاوند کافر دی، زینب رضی الله تعالی په خپل مسلمانه ده او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز و. ډېر مسلمانان داسې چې د هغې په نکاح کې کافرې ښځې وي او ډېر کفار داسې چې د هغې په نکاح کې مسلمانې ښځې وي. د مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز و. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړو چې زما خاوند ابو العاص په زما مرګتیاو کې ایمان به راوړي، خو ایمان یې رانه و. حتی تر دې پورې چې د هجرت وخت راغی، نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی عنها خبر شوه نو لاړه پسې بابا ته خو مکه پرېږدي، ته خو ځې مدینې ته، خو ما له اجازت راکړئ چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. څومره مینه یې ورسره وه، ما له دومره اجازه راکړئ چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شه. الله نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړ، لاړ مدینې منورې ته. 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو، 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو. دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو د وجنې دپاره، د مسلمانانو د ختمولو دپاره. نو چې کله ابو جهل ته کنه نه ابو العاص والسلام د کافرو د طرف نه روان شو، خو کافرو کنه دیم روان شو دی لاړو. زینب رضی الله تعالی عنها ټوله ورځ الله ته ژړل، الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی، پلار او خاوند مې په مقابله کې دي. الله هغه ورځ چېرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي، دا هغه ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي، او الله دا هغه ورځ نه ډېر یېرېږم چې پلار د لاسه ورکړم. الله یو طرف ته مې پلار دی، بل طرف ته مې خاوند دی، الله زه څه وکړم؟ د دې نه هم یېرېږم چې بچي مې چېرته یتیمان نه شي، او د دې نه هم یېرېږم هسې نه چې چېرته بې پلاره شم. او څومره یو لوی امتحان دی، یو طرف ته پلار دی او بل طرف ته خاوند دی. الله غزوه بدر وشو، مسلمانانو فتح وموندله او ابو العاص د کافرو د طرف نه ګرفتار شو، ونیول شو. مسلمانانو ونیول، د کافرو په صف کې ولاړ ونیول شو. ټول خلک په مکه کې په انتظار دي چې څه حالت به راشي. زینب رضی الله تعالی عنها د کور نه بهر ته راوتې ده او جاړي چې څه حالت به جوړ وي. خبر راغی، لومبې تپوس یې وکړ زما د پلار څه حالت دی،
زما په بابا پس خو د مکې ټول خلک تللی دی، ابو جهل پسې ډېر خلک به وسته سره د اسلحو تللي دي. زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایې. ورته وویل مسلمانانو برې وموندو. زما په بابا پس خو د مکې ټول خلک تللی دی، ابو جهل پسې ډېر خلک به وسته سره د اسلحو تللي دي. زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایې. ورته وویل مسلمانانو برې وموندو. مسلمانان کامیاب شو. ډایرک زینب رضی الله تعالی فورا د شکر سجده وکړه، په ځمکه پرېوته. الله ستاسو لاک شکر دی، زما بابا بد دی. بیا وی زه خپل خاوند نه یم، ابو العاص خو رانغی، تاسو راغی هغه در سره رانغی، هغه څه شو؟ زه خپل خاوند نه یم، هغه ستا د پلار سره ګرفتار دی، هغه د خپل خر سره ګرفتار دی، د کافر د طرف نه بندي شوی دی. الله چې کله کافر ګرفتار شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو سره مشوره وکړه، ماله مشوره راکړئ د دې قیدیانو سره څه وکړم، د دوی متعلق څه وکړم. عمر رضی الله تعالی فاصله د الله پاک پیغمبر په دې قیدیانو کې زما ماما دی، د قیدیانو کې زما ماما دی. وی زه خو بړومبې تور راوالم د خپل ماما نه بسر وو، زما خدا فیصله ده. او د ابو بکر پکې زوی دی رضی الله تعالی عنہ، په دې قیدیانو کې د هغه زوی دی. ور داسې غزا وه، ماما د خورۍ خلاف، زوی د پلار خلاف، زوم د سخر خلاف جنګېدو. وی د ابو بکر پکې زوی دی، ابو بکر به تور راولي لومبې به د خپل زوی نه سر وي. او د الله پاک پیغمبر ستا پکې یو تره دی، یو دی پکې زوم دی، یو دی پکې تره دی عباس رضی الله تعالی عنہ، یو دی پکې زوم دی ابو العاص. وی ته به تور راولي د خپل تره او د خپل زوم نه به سر وي. وی چې موږ دا ثابته کړو چې د الله سره موږ دوره مینه لرو چې د الله خلاف کو زوی کې به سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف ماما ودرې کې به سر وم، کو د الله او د الله د رسول خلاف تر ودرې کې به سر وم. چې دا موږ ثابته کړو چې موږ د الله سره څومره مینه لرو. ډېره جذباتي فیصله وه او الله تعالی فیصله خوښه مو وګورئ، الله تعالی فیصله خوښه مو. نبی علیہ السلام بیا تاسو کو اے صحابه کرام مال لکه مشوره راکړه کنه، دا د عمر مشوره هغه راکړه، تاسو څه وایي؟ اکثر صحابه کرام دا رائے ورکړه چې د الله پاک پیغمبره فدیه جرمانه به واخلو، د قیدیان به آزاد کړو، جرمانه به واخلو، ځکه یو مسلمانان کمزوري دي، غریبانان ډیر دي، دوی اسلحې وسره نشته دي، نو چې د دوی نه پیسې والو د مسلمانان په ځان له اسلحې والي لږ مضبوط پشي، او دا کوم کسان چې نن موږ گرفتار کړي کېدای شي سبا مسلمانان شي. دا څه وشو کنه؟ ابو العاص رضی الله تعالی مسلمان شو، عباس رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو بکر رضی الله تعالی زوی مسلمان شو، دا ټول مسلمانان شو کنه. دا الله پاک پیغمبر پیسې به والو جرمانه، یو به مسلمان ځان له اسلحې والي، دویم امید درب نه درج بدی کسانو کې ډېر خلک مسلمانان شي. بهر نبی علیہ السلام د صحابه کرام او رای ته وکړه مشوره پدې وشو چې جرمانه او فدیه به اخلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیانو ته وویل په مکې ته سوال جواب ولګي چې تاسو به فدیه راشي، جرمانه راشي چې موږ آزاد. مکې ته خبر راغی، هر سړي به پیسې لګړي، چا چې سکور کې څو به لګل خپل قیدی به آزادو. زینب رضی الله تعالی خبر راغی استا خاونم گرفتار دی ابو العاص، کو آزادول غواړي نو پلار لدی فدیه ولګي چې خاوند دی آزاد شي. زینب رضی الله تعالی په کور کې وګرځي، خو هیڅ داسې قیمتي ونه لید چې لګلې وي، نو په غاړه باندې امیل او هارو هغه د غاړې نه راکوس کو، خپل لیور لې دا غاړې هار ورکو، دا اوس زمان د طرف نه خپل رور دی آزاد کا، ابو العاص آزاد کا. بهرحال هغه فدیه ورسېدله مدینې منورې ته. نبی علیه الصلاة والسلام له فدیه راځي، مخې ته ورته کېښودل شي د الله پاک پیغمبره دا د پلان کې کافر د طرف نه فدیه راغلې ده، دا قبول کا. نبی علیه السلام با قبول کړه، آزاد کې خوشې کې چیزې مکې ته یو کافر فدیه به راتله. په آخر کې د زینب رضی الله تعالی د غاړې هار راوړلی شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته مخې ته کېښودل شو چې د الله پاک پیغمبر ستا هغه زوم نه دی ابو العاص، د هغه دپاره ستا لور فدیه رالېږلې دا و چې زما خاوند را آزاد کا. نبی علیه الصلاة والسلام هغه هار راواغېسته امیلو او داسې په لاس کې اړه وراړه، نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو. صحابه کرام خو فکر چې نبی علیه السلام ولې جاړي، په ژړا شو. وی د الله پاک پیغمبره ابو العاص به موږ هسې آزاد کړو، خو ته بې خفه یې موږ به هسې آزاد کړو، فدیه مه اخله که نه، موږ به هسې آزاد کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل نه فدیه خو به یې اخلمه، چې د نورو قیدیانو نه مې واغېسته نو د ده نه به یې څنګه نه المه. نو د الله پاک پیغمبر خفه پسې جاړي ولي، دا ښار چې مې ولید ما ته یو وخت را یاد شو، دا هغه ښار دی چې زینب زموږ د کور نه وتله نو زما سره څه نه و، نو زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ښار د خپلې مرۍ نه راکوز کړ، زینب ته یې واچو. ما ته هغه ټیم را یاد شو، ما ته خدیجه را یاده شو دې ټیم کې. د نبي علیه السلام د خدیجه رضی الله تعالی سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره مینه وه، ډېره مینه وه. الله چې کله به په کور کې څه شی پوخ شو که نه، نو زر به نبي علیه السلام په کاسه کې راواغېستو، د خدیجه رضی الله تعالی چې کومې ملګري وي هلته دا د هغوی کره ولېږئ، دا د هغې ملګرو له ولېږه. د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و خاله عایشه بیبي فرمایي وی زه د نبي علیه الصلاة والسلام خوا ته ناست وم، هغه زمونږ کره راله، وی چې راله د هغې خبرې د نبي علیه السلام په غوږو شو، نبي علیه السلام فورا کېناست، داسې فورا کېناستو. ما چې د الله پاک پیغمبر ولې وی چېرې دا اواز خو د خدیجه په شانتې نه دی، دا خبرې خو د خدیجه په شانتې خبرې دي، داسې نبي علیه السلام د هغې سره مینه ومینه. نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام دا هار ولید په ژړا شو، ما ته هغه ټیم را یاد شو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها خدیجه رضی الله تعالی عنها اچو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای صحابه ای زما صحابه کرامو که ستاسو خوښ یې که نه نو دا هار به زه زینب ته واپس ولېږم، که ستاسو پرې رضا یي، ابو العاص نه یې نه ورکومه، خو دا به زه زینب له واپس ولېږم، دا د خدیجې هار دی، که تاسو پرې رضا یې، او که تاسو پرې رضا نه یې نو دا بیا په مال غنیمت کې دی، دا ستاسو د شریکې شی دی. نو
صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر موږ د خدیجه رضی الله تعالی عنها په خار باندې بالکل نبدس ابو العاص اسی آزاد کې زمون اجازت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دې ټیم کې مسلمان نه دی ابو العاص ته هار ورکو په ابو العاص دا هار به زینب لور کی هغه ته وایي کنه چې دا خو د خدیجه د لاس خار دی د دې لک خیال ساته دا در نه ځای نه شي د دې لک خیال ساته او بیا تاسو ملک سوال جواب دی نه ابو العاص لک سیټ ته ابو العاص پریدم خو دې پریدم او ما ته الله تبارک وتعالى فرمایلی دي چې د مسلمان او د کافر نکاح نکېږي زما لور مسلمانه ده او ته کافری نو داسې به وکړي چې ما ته به زما لور راولېږي ځکه نور هغه ستا سره پاتې کېدی نشي ستاسو لپاره جایز نه ده ما ته به زما لور راولېږي ابو العاص ورته وویل ټیک ده ستا لور به تا ته زه حواله کړم ابو العاص د ځان سره هار واخیست او روان شو کافر خو ګورې د وادي دومره پابند خلک وو که نه زینب رضی الله تعالی مخې ته راوتې ده خبر شوې ده چې خاوند مې رازاد شوی دی او را روان دی مخې ته وله استقبال راوتې ده خیرعلي له وله راوتې ده نو چې ابو العاص مکې ته راورسېدو زینب رضی الله تعالی ورسره خیرعلي وکړو خوشحاله شو خاوند مې راورسېدو چې کور ته لاړو او کور کې څنګه کېناستو نو ابو العاص ورته وویلو ای زینب زه نور تا سره نشم پاتې کېدی زینب حیرانه شوه ابو العاص بیا رانه چېرته روانې ته خو اوس رالې نه وي زه درنه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې زه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې وی ولې وی ځکه ستا پلار ما ته وویل چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کېږي ما له زما لور راولېږه زینب زه دې تا له بابا له لېږم ته مدینې ته به ځې زه په مکه کې پاتې کېږم نوره زما ستا په منځ کې جدایي ده زینب رضی الله تعالی عنها وفرمایل بیا ابو العاص ما ملګرتیا نه کوي مسلمان شي کنه زما ملګری شه ولې زما ملګرتیا نه کوي ابو العاص ورته ویل نه ایمان نه راوړي بچي دې ځان سره روانه کا او زه لاړه شم مکې ته مدینې ته نو چې کله زینب رضی الله تعالی عنها روانه شوله او د مکې مکرمې نه راووتله دغه یو مقام ته راووته یو بدبخته و د هغه نوم خبار و ده چې ولیده چې زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره ده او روانه د ځي مدینې منورې ته نو ده نیزه راواغسته وی پلار یې زمونږ اویا سرداران مړه کړو او لور به یې د مکې نه داسې په امن باندې وځي نو نیزه یې راواغسته او زینب رضی الله تعالی په اوښ ناسته او داسې په نیزه وواله او چې په نیزه یې وواله نو زینب رضی الله تعالی د اوښ نه ښکته راتاوه شوه په ګټو کې ولګېدله چې ولګېده مخې ټول زخمي شو ټوله زخمي شوه او په ګېډه باندې یو ماشوم هغه هم ضایع شو بیا د مکې خلک راغی خبار یې ونیو وی دا خو زنانه ده موږ په جنګ کې زنانو ته څه نه وایو خیر دی پلار یې زموږ دشمن دی پلار یې زموږ اویا کسان وژلي دي خو دا زنانه ده دې پکې څه ګناه ده چې دې ته ده خلکو ترې نه خلاصه کړه زینب رضی الله تعالی خلکو خلاصه کړه دا لاړه مدینې منورې ته ورسېدله نبي علیه الصلاة والسلام تقریبا 6 کاله پس دا ابو العاص په تجارت باندې تللی و واپس راته چې کله واپس راته د مکې د خلکو ډېرې سوداګانې ورسره وي هلته مدینه منوره کې صحابه کرام ونیوو سره د تجارت د سامان د ابو العاص ونیوه چې ونیوه سامان یې ترې واغسته او لاس یې ورله وتړله مدینې منورې ته روان کړو چې روان کړو مدینې منورې ته ورسېدل دوی یاره دلته کې زینب وه چې د هغې کور به چېرته وي دلته به د زینب کور چېرته وي چا ورته وي هغه کور دی نو چې څنګه ته هغه کور دی د منډه کړه ځان یې خلاص کړو د خلکو صحابه کرامو نه یې لاسونه خلاص کړو او منډه کړه ډایرکټ د هغې په ورننوتو هلته چې ورننوتو زینب رضی الله تعالی ډېره خوشحاله شو چې ابو العاص یې ولیدو او دا د ترور زوی هم و د ترور زویه څنګه مسلمان راغلی که نه نه زینب مسلمان نه یم راغلی را تښتېدلی یم ستاسو ملګري صحابه کرام راپسې دي زینب رضی الله تعالی وربند کو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل وویلو زما د ترور زوی هم وي او زما د بچو پلار هم وي بیا درلم دعوت در کوم ایمان راوړه نه راوړم ایمان نه راوړم ټیک ده شپه وتله چې کله د سحر د مانځه ټایم و نو منځ وشو نبي علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو زینب رضی الله تعالی आवाज کوي د الله پاک پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته کوم आवाज چې ما واورید تاسو مو واوریدو आवाज خو د زینب نه دی صحابه کرامو ته فرمایي او د الله پاک پیغمبر مونږ هم د आवाज واورید د زینب आवाज دی کنه زینب رضی الله تعالی فرمایي او بابا زیما زینب بچي ولې سم سره غواړه بابا بیگانه شپه کې ابو العاص راغلی منکره ابو العاص راغلی ستا د ملګرو چې پټ شوی دی هغه زما په کور کې پناه اخیستې ده خو د الله پاک پیغمبر یو زنانه پناه ورکولی شي که نه شي ورکولی نبي علیه السلام یې ورکولی شي نو ما بیا ابو العاص ته پناه ورکړې ده تاسو ورته هم ورکوئ نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل هلکه واخ اورېدل که نه ابو العاص ته زما لور زینب پناه ورکړې ده نو ما ورته هم پناه ورکړه نو تاسو ورته هم پناه ورکوئ څه ورکوئ پناه ورکوئ نبي علیه السلام د زینب رضی الله تعالی کور ته راغی زینب په لرې رشته کې د ترور زوی دی او په نږدې رشته کې ستا د بچو پلار دی ډېر عزت یې وکړه ډېر احترام یې وکړه خو ګورې خوا ته یې پرې نه دي ستا او د ده نکاح ختم شوې دا کافر دی او ته مسلمان یې ځان ته نږدې پرې نه دی زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا ستا حکم سر په سترګو بیا نبي علیه الصلاة والسلام چې بار ته راووتو صحابه کرامو ته وفرمایل یاره زه غواړم چې د ابو العاص ته دا سامان تاسو واپس کړئ او د مکې ته اوسي کو تاسو ورته واپس ورکوئ په مرض کو نه ورکوئ مال غنیمت دی
صحابه کرامو فرمایي نه د الله پاک پیغمبر موږ ورته سامان واپس کو، موږ ورته سامان واپس کو، سامان ورته واپس کو. ابو العاص بیا د زینب رضی الله تعالی عنها رخصتیږي، بیا رخصتیږي. زینب رضی الله تعالی عنها دعوت ورکوي مسلمان شه زه تا ته ناست یم، ما پسې ډېرې رشتې دلته راغلې خو زه ټولې رشتې ټکراوم، زه یوه رشته نه قبلوم، زه به ستا په انتظار کې ناست یم. دې ته وایي د ښځې د خاوند مینه، دې ته وایي مینه. ابو العاص ورته وویل زینب نشم مسلمانې دی، اسلام نه راوړم. بهرحال دی رخصت شو. زینب رضی الله تعالی عنها وفرمیل ما پسې په دې دومره وخت کې خفه وي، ډېر جداوالی راغی، خفه وي. ابو العاص سر ټیټ کړو روان شو چې مکې مکرمې ته راورسېد که نه خلکو ته یې د هغې سامانونه حواله کړو، هر سړي ته د هغه سامان حواله شو. ای خلکو ما تاسو ټولو ته ستاسو سامانونه در ورسول چې کوم مې وړي وو. خلکو ورته وویل او ته ډېر امانتدار سړی، مونږ ته پته ده چې ته ګرفتار شوی او مالونه درنه اخیستي شوي، خو بیا دې مونږ ته زمونږ سامان راورسوه. وایي در ورسېدی که نه؟ وایي او وایي ټیک ده چې تاسو ته ستاسو سامان میلاو شو، زه مکه پرېږدم او مدینې ته ځمه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه مسلمان شوم لاړم درنه. الله چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام له راغی د الله پاکه پیغمبره ابو العاص یم. وی ابو العاص ته خو مونږ پرېښودې بیا رالې؟ وی او د الله پاکه پیغمبره کافر تللی وم خو مسلمان رالم، مسلمان رالم. ما ته کلمه ووایه او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبي علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله د لاسه یې ونیو، د لاسه ونیو، د لاسه ورله په خپل لاس کې ونیو. وی راځه ابو العاص چې د زینب کر دې بوځمه، د زینب کر دې بوځمه. او زینب رضی الله تعالی چې راوسته که نه زینب ابو العاص راغلی دی، مسلمان شوی دی، خو زه غواړم چې ستاسو نکاح دوباره وشي، چې په خپل ځای پاتې شي، ته پرې رضا یې؟ د زینب رضی الله تعالی دا مخ مبارک تک سور شو، په خندا شوله. ما خو د دې ورځې انتظار کو چې ابو العاص به کله ما خواله راسي. نبي علیه الصلاة والسلام بیا یو بل سره نکاح وکړه او پرېښودل په خپل حالت باندې ښځه خاوند. خو یو کال پس زینب رضی الله تعالی عنها وفات شو، یو کال پس زینب رضی الله تعالی عنها وفات شو. او چې کله وفات شو که نه نو ابو العاص پسې دومره خفه و، روایتو کې راځي ابو العاص په ژړل او نبي علیه السلام به یې اوښکې پاکولې، دومره پسې خفه و چې ابو العاص په ژړل او نبي علیه السلام به یې اوښکې پاکولې، تسلي به یې ورکوله، تسلي به یې ورکوله. الله بیا چې کله فتح مکه وشو که نه، فتح مکه وشوله او نبي علیه الصلاة والسلام دا لور چې کوم کافر زخمي کړی و خبار ابن اسود، نبي علیه الصلاة والسلام د جعراني په مقام کې ناست او د مال غنیمت تقسیمې صحابه کرام ورسره ناست دي. الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې عمرې له لاړ شئ نو چې بیا عمره کوې نو د جعراني نه هم هلته کې ته بیا عمره کولی شي، هغه یو میقات دی، جعرانه یو میقات دی، هغې څخه د عمرې نیت کولی شي. نو به هر حال نبي علیه السلام په جعرانه کې ناست دی او د مال غنیمت تقسیمې. په دې کې صحابه کرامو وکتل چې خبار په اس باندې سور دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی. صحابه کرامو ته ځان تیار کړو، ځکه چې صحابه کرام وایي دی به زموږ په لاس باندې کله راځي، د خو د نبي علیه السلام د لور سره ډېر ظلم کړی دی، د اوښ دی راتاوه کړې وه، د هغې ماشوم ځایه شوی او د هغې مخ یې زخمي کړی و، د خو د زنانه خیال هم نه و ساتلی. صحابه کرامو ته ډېر سخت غوسه و چې دی په اس روانه صحابه کرام تورو ته لاس کړو چې دی به رارسي که نه رارسي. و چې دی څنګه راورسېد نبي علیه السلام یې خبر ده صبر خو وکړه چې تپوس دې وکړې چې څنګه راغلی دی، څنګه راغلی. خبار ورته وویل د الله پاکه پیغمبره ډېر ډېر چاپېره وګرځېدم خو بل هېڅ ځای راته میلاو نه شو، تا نه راغلی یم او کلمه وامه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل خبره دا کلمه د زړه نه وایي، داسې خبره کوي، نه د الله پاکه پیغمبره د زړه نه دا کلمه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بهرحال نبي علیه الصلاة والسلام ورته خبره یقینا ایمان دې منظور شو، ته مسلمان شو، خو زما د لور سره دې ډېر ظلم کړی و، نو زنانه به داسې ورسره نه و پکار. فورا جبريل امين راغی نبي عليه الصلاه والسلام ته وحی راوړه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. دا الله پاک پیغمبر معافي کوا، خذ العفو معافي ورته وکړه. نبي عليه السلام ما ورته معافي کړی، ما معاف کړی دی. خبره ته ما معاف کړی، ته مسلمان شو او الاسلام يخدم ما كان قبله، اسلام مخکې ټول ګناهونه ستا ختم کړل. دا اسلام کې دا تکلیفونه هم راغلي دي، خو دې کې موږ ته یو سبق هم میلاو شو، دې واقعې کې موږ ته یو سبق میلاو شو. سبق درته کوم سبق میلاو شو؟ د اخري ټکي باندې لوګ سوچ وکړئ، خذ العفو، خذ العفو، معافي خپل کا، څه خپل کا؟ معافي خپل کا. ظلم در سره کړی دی، زیاتې در سره کړی دی، بدې ردې درته ویلي دي، کنځلې درته کړي دي، جرګه درپسې راغله، معافي کا. داسې مه وایه چې د معاف کېدو نه دی، ووایه خذ العفو، ما معاف کو، ما معاف کو. واعرض عن الجاهلين، هغه چې څه کړي دا جاهل دی، مخکې نه واړوه، دا جاهل دی. واعرض عن الجاهلين، مخکې نه واړوه، مخ. نو به هر حال زموږ ته نبي علیه الصلاة والسلام تعلیمات دا دي، معافي کوه، څه کوه؟ معافي کوه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي واحسن الى من اساء اليك، واحسن الى من اساء اليك، چې ښه در سره کوي ته به ورسره خامخا ښه کوي، هغه ښه کوي ته به بد کوي، ته چې هغه کوي خامخا به ښه کوي. کمال خو دا دی چې هغه بد کوي او ته ښه کوي، هغه بد کوي او دا ګران کار دی، دا آسان کار دا به په دې زړه باندې غټه تیږه کېږي، هغه به دا کار کوي
چې چا در سره ټول عمر تکلیف درکړی دی بدې ردې درته ویلي دي ژوند یې درله په عذاب کې کړی و او ته بیا مړی به په الله سپاره ما معاف کړی دی